السلام علیکم ګرانو قدرمندو زه مختار حسین خټک تاسو ګوره وایس اپ خټک یوټیوب چینل قدرمندو نن مو د ځان سره بوزم بختي کلی دا نن په بختي کلی کې د شاد ملوک طاهر خټک صاحب د کتاب کاکل مخکتنه کیږي هغه ته خودل غواړم ما سره اوسه پروګرام تر اخره پورې وره نحمدو ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو ملګرو تاسو ته معلومه ده چې نن موږ د شاد ملوک طاهر خټک د کتاب سلسله کې راغون شوي او په هغې باندې یو څو خبرې کول غواړو بیا به نمبر په نمبر ټول ملګري هم خبرې کوي چې څوک خپل اظهار کوي پکې هغه ته هغه د اجازات ته چوکي پکې ډېره موده وشوه چې طاهر خټک د کتاب په کوشش کیو کم از کم دې خبره سلويش کوله غو خبره ده او د شعر چې کوم په دې ټایټل باندې لیکل شوی دی په معاشر کې به ملاستا په گریوان وی په معاشر کې به ملاستا په گریوان وی اے طاهر ته قاتل مې د کاکلې دا کم از کم 30-35 نه 2 سال نه مخکې موته یاد دی چې د ډېر مودې نه دا انتخاب کړو د دې کتاب لپاره او دومره لوی سفر وکړو او په هغه سفر کې الله تعالی کامیاب کړو او نن موږ تاسو په لاس کې یغه دا مجموعه چې کاکل په نوم باندې اراله موږ ټول نمبر کې طاهر تا شاد ملوک طاهر خټک تا اې دی مبارکي ورکو او بیا د ټول ملګرو ته او بیا چې کوم د ذوق د شوق او ادب سره تعلق لري هغه ته هم مبارکي ورکو دا یو ډیر تاریخي شایوي یو تاریخ باب جوړ شو پدې کې چې موږ په کلی کې د دویم کتاب ورولو د خوشحال بابا دی باغ هغه مالیار دی چې په خندن ماحول کې دومره خپل ګلونه ځای په ځای وټومبلو وای کرلو وغانن راووتو ما ته نن لغو دی طاهر خټک س مواد ملو د کتاب نه علاوه دي زه تاسو ته پیش کوم امید لرم چې تاسو به خوښ شي لیونی زړمی زنجیرونه مات کړل لیونی زړمی زنجیرونه مات کړل سیلاب د حکومي بندونه مات کړ او پر رقیبانو می وس نه رسیدو په میکده کې می جامونه مات کړ او خلکو زما په کور کې لار جوړ کړه راته سم دم دیوالونه مات کړل اور خودستا په دې خایست ولګي دا کال د ډیر د خلکو زړونه مات کړل او دا ما طاهر خټک نه استاد لپاره د پښتو ټول ما رواجونه مات کړل او دا یو بل هغه یامه غزل یامه یی چې پښتون سړی د پښتو پریوتم چې وی پیغلی ته تخپو پریوتم پښتون سړیو د پښتو پریوتم ما خو خپل ځان لکه فولاد غنلو په یو گزار لکه د مړو پریوتم یارانو ستاسو د جوړ پاتې نشوم د میپلونو د اجرو پریوتم داسې بدرنګ کړم غمونو د یار چې عینی ته د کتو پریوتم او دنیا زما په تماشه باندې شوا زه د دنیا د تماشو پریوتم او اخیری مطلب چې زه طاهر پاتې نشوم د غزلونو د مصرو پریوتم د طاهر صاحب یو نوې کلام
او دې سره زه خپل الفاظونه او خبرې راغونډول غواړم او یو ځل بیا طاهر خټک ته زه د مینې او د خلوص او د زړه د ګرایۍ نه ډېر تود ارکلای او خراج تحسین پیش کوم چې هغه په دغه عمر کې وخت کې یو خپل مجموعه جوړه کړه او تاسو په لاسونو ته او تاسو زړونو ته پریوز ان شاء الله او زه دې نه پاس مصری خټک ته یم چې کاغه د خپل خیالات زور دیو کی مصری خټک. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نو ګرانو ملګرو زه طاهر خټک صاحب ته مبارکي ورکوم چې ډېره موده پاسې کاکل په نوم باندې کتاب موږ لاسونو ته راورسېدو او نور دلته ډېر ښه ملګري ناست دي هغې به تاسې ته خپلو خیالاتو اظهار وکړي او بس مخې بیا طاهر خټک ته مبارکي وسلام. زه اوس تاسو په موجودګۍ کې شعیب خټک ته خاص کوم چې هغه د طاهر صاحب په حوالې سره او د کتاب په حوالې سره څه خبرې وکړي. شعیب خټک. بسم الله الرحمن الرحیم. ایوانه خو موږ ټول مرګري چې څوک راغونډې په ټولو سلامونه بعد عرض دا دی چې خوشحال خټک یو شعر دی چې دا د غره خټک به واړه شاعران شي دا د غره خټک به واړه شاعران شي او که خوشحال سره تیر کو یو سوکاله نو پای کې شوت خو پکې وای چې ډېری مدینه رونتل دي او نور خلک پکې وي د شوت په بوري کې موسرا یو دوه مواد دي غالبا د 1978 خبره ده ایمان نواز ودو زې کراچۍ نه راغله ومه نو دو ماستر علی در چې دونن سبو پښتون موسیقي باب جوړ دی دو پاغه واخې وړو کې موسوم بچاو 14 سال عمر به ورغله ونه شود وته پاغه ټیم کې دوی ټپې ورکړې وای وته غزل ورکړه نو داغه د غزل یې نشوله وچېره دا غزل خو پیژم نه ته چې سیاو د ټپې بوته وایم نو بیا ته ټپې وې نو شو دی 1978 نه ان غالبا نن تقریبا 47 سال مخکې دا اوس دغه عمر 60 سال بي 62 سال عمر بي نو هغه وخت دغه د شاعري مجاهد بیا په 1993 کې بیا شوخیل دروغلی و دغه کې وته دوران صدای ویلوړ و بل غزل وته وکړو موته چې شعیب راشه دو غزل می ووره نو پاغي غزل باندې بیا وته شوخیل پاغي ټیم کې چاوته وي اینا په شهر کې روتل وته چې داد نه پېښور میزو هغه ته ونما نو د پاکستان ته او حالت به زکوما نو د شوت په بده کې موږ ډیر سي یو نن د کتاب یې گوي دا چې کتاب روبست دی مطلب دا چې دماغ تر اوسه پورې صحیح چلیږي 47 سال دماغ چلی دنه په یو موضوع باندې نو دا هغه د پوره ډیر هغه ده ستره خبره ده حمزه بابا د په بوري کې یای او ډیر خسته یای چې زما عقل ال ترسي چې د بل حق لران شي زما عقل ال ترسي چې د بل حق لران شي او زما عقل شیرانه چې حمزه چرته گویا شي نو چې کوم ځای کې بیا شو د خبرې کې هغه کې بیا په دنیا خاموش نوستي بیا بل څه خبرې نه کوي دې شاعرانه او دې کتاب نه او دې خبرو هغه او خاندانی تور باندې بیک ګراوند مضبوط دی ورونه تکړه دي تربورونه ترونه شپلور نوم نومګای تکړه وا زمنت نه خوده نکماله پیدا کړی دي نو دا یغه پر ډیر ستره خبره ده په دې مپل په باندې خدا خبره نه ولا خو چې پروايي غنی نکړي سوک سپک تلی کدرون پروايي غنی نکړي سوک سپک تلی کدرون او ویش د بل پلوس ته کته خوند او کته جوړي ډیره مننه ډیره مهرباني شو دا بیا دې مبارکشه او خدای دې دغه سي خپل منزل مقصود تر سوا امید د وګونو د سرادي وسلام مهرباني. حمزه بابا یای چې داسې خلک پښمور وي چې داسې مینس تراشي په دنیا کې تاریخ جوړ شي نو ډېر پښمور خلک یار سړی نشي کېدی چې راغون به وي رحمان ته بلبلان د مهانی راغون به وي رحمان ته بلبلان د مهانی حمزه د خپل غزل د رنگینو سره راځه نو هغه خبره ده نن چې طاهر خټک د خپل غزل او د رباعي او د اشعار په هغه سره یو لوی سفر وکړو ډېر لوی سفر وکړو او نن ټولو په لاس کې د کاکل په نوم یوه ګلدسته موږ تاسو ته پیش کړه چې راتلونکی وخت به یې دي ګواه وي. زه دا خبرې په دې ځای باندې راغونډول غواړم ټولو ملګرو ته زه بیا مبارکي ورکوم سپیشل شاد ملوک طاهر خټک ته چې هغې د یوه ښایسته ګلدسته جوړه کړه او مالیار هم په خپله دی نو دا د ستاینې وړ دی او دې خبرو سره د خبرې ختموو او اعلان لرم چې تاسو ټولو به خوښ شي
او مختلف سټال بکسونو کې به هم میلاویږي انشاءالله چې څوک اورېدونکي دا خبرې اورې نو د کاکل په نوم باندې کتاب چې دی نو پېښور کې یا د پښتو ادب سره چې کوم ځایونو کې تړلي دي نو هغو کې به انشاءالله دا میلاویږي ما سلام جی مینوالو د کتاب کاکل باقاعده مخکتنه وشوله او د بختۍ کری خغلو مشرانو پکې خپل اظهار خیال پیش کړو او قدرمنو په دې محفل کې د نصر ملوک طرفه د چو اهتمام هم شوی دی ټی بریک ته دینه بعد بیا کتابونه تقسیمیږي ملوک مبارک شاه د خغلو د نور مشرانو نه اظهار رائے خلو چې هغه د کتاب په حق لبانې سخیال لري. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. شاد ملوک طاهر خټک تو ته ډېر مبارک شه د کتاب په پرانستلو او موږ ډېر خوشاله شو او ما پکې د کتاب په منډه کې په پړاو کړو نه دي کې مې یو هغه ډېر خوښ ولو هغې داسې شعرونه دي د ټول کلی غیرت وي لور او خور د پښتنو خدای پر مور غوره کړې مور د پښتنو د یارې به د حلق وچی یقین سره دا وایم اغیاره که دی ولیدلو زور د پښتنو غیرت او من مستی مشهوره په جهان ده سسبه استایمه در تنور د پښتنو همداسې لوټې به یو ورځ ستا محل شي وران کړی چې د څنګه نن زمون کور د پښتنو پخپله خو ظالمه د ګلونو خار کې اوسې بل کړی دی چاپیره سور اور په پښتنو الله خو یې د سترګو د مارغانو الله خو دې د سترګې د مارغانو د خوراک کړه په بد نظر چې څو ګوري په لور د پښتنو ملګرو د طاهر خټک همیش دغه دعا ده تور سره دې الله نکړي سرتور د پښتنو ډیره مهرباني او الله دې دغسې خوشحاله وده لره او میا دوا د الله دې سیات دیر کی او بیا راته یو ځل بیا مبارکي درکو ټولو طرف نه میا ټولو طرف نه مبارک شه ډېر مبارکي الله دې خوشحاله لره. بسم الله الرحمن الرحیم. پخپله خو ظالمه د ګلونو خار کې اوسې بل کړي دي اورونه دي په کور د پښتنو. شاد ملوک ته د سلامونه او ډېرې مبارکۍ د کوشش د پښتو ډېر لوی خدمت دی او د کلي په بنیاد هم ډېره ښه نوم نامګۍ خبره ده ځکه چې دا بختۍ ډېره زرخیزه ده او دې نه به انشاءالله تاسو په سرکردګۍ کې دغسې پرچار شروع وي او الله دې مخ په وړاندې کامیاب کړي. دا کتاب دی ویې ګورئ نو بس ما خو ویره هم دی او بس ما طرف ورته ډېره مبارکي ده بس خدای د نوره کامیابي ویل کړي بس دا دعا وکړو بس نور خو څه نشو ویلی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه چې تاسو ته پاته ده نن د کاکل کتاب شاد الملوک عرف طاهر خټک د کتاب دی د نن دغه رالو د نه څه وخت مخکې زموږ ابراهیم خټک صاحب هم راغلی یو کال نیم مخکې یو کتاب و هغې هم دغسې یو هغه شوی و هم ډېر ښه کتاب و دې کې خپل دغه دي او امید دی چې تاسې چاته ورسېدو نو هغه به دې شاعرۍ نه د ادبو نه مزې واخلئ. بله خبره دا ده چې موږ ټول طرف نه ورته ډېر مبارکي دي چې چا کوم کاوش کړی دی هغو موږ ډېر هغه ورکوو مننه یې کوو چې هغې پکې ډېر کاوش وکړو او زه بس یو دوه شعر یم. یو د بهلول مروت صاحب یو شعر دی هغه شعر دا دی چې خدای ګواه دی ستا بهلول هغه بهلول دی چې خدای ګواه دی ستا بهلول هغه بهلول دی ته بدل شوې ځکه تا ته بدل ښکاري. دا د بهلول صاحب مروت صاحب یو شعر و چې تاسې ته مو ووی. اوس به زه تاسې ته طاهر خټک یو شعر ویم. ما طاهر به پخوا پرېښي ستا کوڅې وې که په ذات کې د خټکو پیدا نه وې
نو کتاب په بری کې به موږ څه وایو کتاب مې پړو کړه پورا نه دی 2-3 هغه هم پکې پړو کړو او دغه باندې موږ ول فیسبوک کې دغه څومره شاعري مشترسي موږ ګورو هغه کوي نو خپل تر ته لایک ورکو او کامنټ وته کو بیا وته دا وته نه چې د دې غلطي دی بل چلته خپل موږ شاعرون یو نه او شاعر بخپل باندې به پوند شاعر پیږي تر اوسه پوند چا تنقید نه دی کړي نو دې مطلب دا چې دا په خپل باندې فیلډ کې دا صحیح روان دی شاعر خو باندې خلک ابراهیم یو ابراهیم د پیژندو په غوار چا تنقید کوي چې غلطي دا نو دا باندې چې تر اوسه تنقید نه دی کړي کنه او که شاعر په باندې تنقید کوي نو مصطفی ته نه لګي نو موږ په د تنقید نشو کولای دا شاعري موږ لپاره رول موډل دی یو قسم ته راتلونکي نسل چې دی اوب ته استفاده اخلي کتاب لبراري ته بوتي لبراري کې شاعرونه هغه ګوري نو بیا به د پاته لاګي موږ بس د وګونې د سره دي چې الله دې کامیاب کا او ته ډیره مننه مهرباني چې دومره ما پسې دي رول زوای او موږ د کور نه روغا کړو او هغه شو بس په دې کې شامل شو د غون کلی ولا ډیره مهرباني چې څنګه نن سبا شاته ویر شي او دغه په خوشاله کې هغه شي ډیره مننه مهرباني خدای دې خوشاله او آباد لره وسلام زه تاسو دواړو ډیره شکریا ادا کوم او ان شاء الله چې مخکې هم ساغای نو زه به تاسو دواړو نه زیاته مشوره خلم او ماته مې کوم ویلو چې دته مو طرف نه سپیشل چې تاسو موږ سره دمره منډه ترډه وواله او نن چې کوم کسان راغلي وای دا ډیره مهرباني او کتاب مو په منظر راوست اوس په تاسو ټولو باندې مناصر ده چې څنګه ده خو موږ ورسره ان شاء الله خپل پورا کوشش کړی دی او امید لرو چې تاسو ټول هم دا خوښ شي ډیره مهرباني او بسلام او خوشاله لره جی مینوالو د سره مونږه بقاعده د نن د پروګرام سره ورسېدو د بل پروګرام سو بیا تاسو په خدمت کې زیریږو تر دغه د مرکه اجازه دی الله فامان